د الله تعالی نه د ویری متفرق حالات د قران شریف آیاتونو کې او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیثونو او د بزرګانو واقعاتو کې د الله جل شانو نه د ویری متعلق څومره څه چې ذکر شوی دي دا غیر راجع مکول خو ګران دي خو په مختصر تور دومره ځان په ول پکار دي چې د دین د هر یو کمال پونه د الله تعالی نه ویره ده د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د حکمت جړه د الله تعالی نه ویره ده حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر جړل چې په جړه جړه سترګې بیکاره شوي چا یو واری ولیدو نو هغه ته ویل چې ته زما جړه ته حیرانی د الله تعالی د ویری نه نمر جاړي یو واری داسې کیسه راغله نو یې فرمایل چې د الله تعالی د ویری نه سپوږمۍ جاړي یو ځوان صحابي باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام تیرېدو هغه قران لوستو کله چې فیضن شقت السماء د اورسیدو نو د بدن وختي ودریدل او په جړه جړه سا فسلګو شو او ویلی او کوم ورځ چې اسمان اوچوي یعنی د قیامت په ورځ زما به څه حال وي هاي زما بربادي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ستاسو د دې جړه په وجه فرښتي هم په جړه شوي یو انصاری رضی الله تعالی عنہ د تهجد منځ وکړه بیا کې ناس ډیر وجړل ویلی الله تعالی ته فریاد کوم د دوزخ د اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ور فرمایل چې تا نن فرښتي وجړولې عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی جړلې خزي چې داغه د حالات ولید هغه په جړه شو د تی تاسو کو ته ولې جاړي ویل چې د کومې وجنه ته جاړي عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه خو په دې وجه جاړم چې په دوزخ باندې خو تیریدل دي نه د معلومه چې خلاصې به وشي که هلته به پاتې شم زراره بن اوفا رحمت الله علیه یو جمعات کې منځ ورکولو فیضان قرف الناقور ته چې کله ورسېدو نو زر پریوت او وفات شو خلکو چت کړه کور ته راوړو حضرت خالد رحمت الله علیه یو واری منځ کولو کل نفس ذائقه الموت ته چې ورسېدو نو دای بیا وی لک سات کې د کور د یو ګټ نه आवाज راغی چې سو پورې بداوي ستا په دې بیا ویلو سره سلور پیریان مړ شو د یو صاحب کیسه لیکلې ده چې قران شریف لوستو کله چې وردو الی الله مولاهم الحق ته ورسېدو نو یو چغه ویستله لته وټه کولې مړ شو نور هم د دې قسم واقعیات ډیر تیر شوی دي حضرت فضیل رحمت الله علیه یو مشهور بزرگ دی فرمایي چې د الله تعالی نه یره د هر خیر طرف ته لار خي د حضرت شبری رحمت الله علیه د نوم نټول خبرې هغه فرمایي کله چې زه د الله تعالی نه یریدلم هغه په وجه ماته د حکمت او عبرت داسې دروازه پرانستې شوې ده چې دینه مخکې نه و پرانستې شوې حدیث شریف کې راغلی دی چې الله تعالی فرمایي چې زه په خپل بندگانو دوا ویری نه جمع کوم او دوا بی فکرای نه ور کوم کچری په دنیا کې مانه بے فکر شي نو قیامت کې به ويروم او که دنیا کې مانه ويریږي نو آخرت کې به بے فکر کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک ته چې څوک د الله تعالی نه ويریږي داغه نه هر یو سیز ويریږي او چې څوک د غیر الله نه ويریږي هغه لره هر یو سیز ويروي یحیی بن معاذ رحمت الله علیه فرمای چې سړی کچری د دوزخ نه دومره ويریږي څومره چې د غریبۍ نه ويریږي نو نیغ بجنت ته لاړ شي ابو سلیمان درانی رحمت الله علیه فرمای د کوم ځړه نه چې د الله تعالی ويره لاړ هغه برباد شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی د کوم سترګې نه چې د الله تعالی د ویری نه لګه غوندي اوخه اگر که د مچ سر برابر ولی نوي اوزي او په مخ پریوزي نو الله تعالی دغه مخ په اور حراموي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل مبارک ارشاد دی چې کله د مسلمان زړه د الله تعالی د ویری نه رپي نو دغه ګناونه داسې ریږي څنګه چې د ونی پاڼې د ویری دوړيږي زما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل ارشاد دی چې څوک د الله تعالی د ویری نه وجاړي دغه اور تتل داسې مشکل دي څنګه چې د پيو توینو کې واپس لل حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کړو چې د خلاصي لار کومه ده هغه مبارک ورته فرمایل چې خپل جواب په قابو کې ساته په کور کې کېنا او په خپل ګناهونو جاړه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها یو واری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه چې تاسو په امت کې څوک داسې هم شته چې بي حساب به جنت کې داخل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او چې څوک خپل ګناهونه یادوي او جاړي زما آقا صلی الله علیه وسلم یو بل ارشاد دی چې الله تعالی ته د دوو ساس کو نه زیات بل ساس کې خوښ نه دی یو د اوخ کې هغه ساس کې چې د الله تعالی د ویری نه راوتلې وي دویم د ویني هغه ساس کې چې د الله تعالی په لار کې توي شي یو ځای ارشاد دی چې د قیامت په ورځ و کسان داسې دي چې هغه ته الله جل شانو د خپل عرش سوري ورکړي یو هغه کس دی چې په تنهایی کې د الله تعالی یاد کړي او د دې په وجه د سترګو نه اوخ کې وبېږي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ارشاد دی چې څوک جړل شي هغه دی وجاړي او چاته چې جړه نورځي هغه د جړه شکل جوړ کړي محمد بن منقدر رحمت الله علیه بچ کله جړل نو اوخ کې به په خپل مخ او ګیره راخلی او ویل وای چې ماته دا روایت را رسیدلې دی چې دوزخ اور به په هغه ځای نه لګي کوم ځای ته چې اوخ کې رسیدلی
د ثابت بنانی رحمت الله علیه سترګې خوږ شوې. طبيب ورته وی د یوې خبرې واده وکړه سترګې به دې ښې شي. جاړه ما ویل چې په سترګه کې هیڅ خوبي نشته کاغه نه جاړي. یزید بن میسره رحمت الله علیه وی چې جړه د وو وجو نه کیږي. اولنۍ خوشحالي، دویم لیونتوب، دریم درد، څلورم یوره، پنځم ریاکاری، شپږم نشه، اوم د الله تعالی د یری نه. همدا د هغه جړه د کومې چې یو اوخه هم د اور سمندر مړ کوي. کعب احبار رحمت الله علیه فرمایي چې پاغه ذات مې د قسم وی چې د چا په قبضه کې زما ساده کزه د الله تعالی د یری نه او جاړم او اوخ کی زما په ننګو باندې وبېږي دا ماته د دینه زیات خوخه ده چې د غر برابر سره زر صدقه کړم. دین علاوه نورم په زرګونو ارشادات دي چې دا غینه معلومیږي چې د الله تعالی په یاد کې او د خپل ګناہوں په فکر کې جړل کیمیا ده او ډیره ضروری او فائدمند ده او په خپل ګناہوں نظر کولو سره دا حالات پیدا کول پکار دي. دې سره دا هم ضروری ده چې د الله تعالی د فضل او دغه د رحمت امید کې هم کمی نه وي. یقینا د الله تعالی رحمت د هر سنه فراخه دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ارشاد دی کچره قیامت کې دا اعلان وشي چې یو کس نه سیوا ټول دوزخ کې داخل کړي نو زما د الله تعالی د رحمت نه دا امید دی چې هغه کس بزیم او کچره دا اعلان وشي چې د یو کس نه سیوا ټول جنت کې داخل کړي نو ما د خپل اعمالو نه دا یره ده چې هغه کس چرته زنه یم. په دې وجه دوه سيزونه جدا جدا غنل پیزان پواول او خیال ساتل پکار دي. خصوصا د مرګ په وخت کې د امید معاملې زیاته پکار ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی چې تاسو نه د هیڅ نمرې خو چې په الله تعالی سره حسن ظن یعنی خو ګمان ساتي. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې کله وفات کیدو نو خپل زوی راوغخته ورته فرمایل چې داسې حدیثونه ماته واوروه چې باغی سره د الله تعالی باندې امید زیاتیږي.